په روژه کې د کومو غذاو څخه باید استفاده ونشي او پر ځای کم خواړه باید وخوړل شي او په روژه کې ورزش څنګه وشي. دا او ورته نور موضوعات په دې ویډیو کې ستاسو لپاره دي. زموږ سره تر اخره پورې واوسئ. سلامونه ګران دوستان، د روژې مبارکه میاشت راورسېدل او ځینې لازمي مشورې د ورزش او تغذیې په اړه ګرانو دوستانو او ورزشکارانو ته ورکوو تر څو وکولی شي د روژې څخه پوره ګټه واخلي. روژه د معنوي ګټو او امتیازاتو ترڅنګ په مادي لحاظ هم په طبیعي شکل سره داسې جوړه ده چې باید د انسان وجود په کال کې یو وارې استراحت وکړي او یو نظم او ډسپلین د انسان په وجود کښې او په روان کښې رامنځته شي. نو بعضې غذایي مشورې دي چې هغه ګرانو دوستانو ته، ورزشکارانو ته او غیر ورزشکارانو ته زه ورکوم چې دوی باید په روژه کې عملي کړي تر څو وکولی شي هغه د روژې د ګټو څخه برخمن واوسي. ځینې غذاوې دي چې هغه باید په روژه کې د هغو څخه مطلقاً استفاده ونشي، ولې زموږ تاسې په ټولنه کې دا شی ډېر عام دی. لومړی سره کړي خواړه دي. په روژه کې زموږ تاسې په ټولنه کې دا یو عامه خبره ده چې سمبوسې، بولاني او ځینې نور داسې شیان په کورو کې پخیږي چې هغه سره کړي وي. د دې څخه باید پرهیز وشي. دا نه یوازې په روژه کې بلکې د روژې څخه بهر هم ستاسو صحت ته ډېر تاوان لري. دوهم، د روژه مات پر وخت باندې د جوس چښل دي. هغه هم غیر طبیعي جوسان چې بعضې مواد سره ګډېږي چې نوم اخیستلو ته یې ضرورت نشته، ولې دا په موږ تاسو کې معمول دی چې د دغسې جوسانو څخه هم باید قطعا استفاده ونشي، خصوصا په روژه کښې. دریم، په زیاته اندازه چرب خواړه دي. هغه که ځینې کورنۍ غذاوې چې غوړي یې ډېر وي، لکه ځینې لیابداره لکه غورمې او دا شیان چې موږ تاسې په کورو کې خپله سره کړې غوښه او دا شیان چې په کورو کې پخیږي، د دې څخه باید د امکان تر حده لږ استفاده وشي، ځکه د روژه مات پر وخت باندې باید داسې خواړه وخوړل شي چې هغه ډېر ژر هضم شي او هغه د دې باعث نه شي چې د روژه مات څخه وروسته د تراویحو پر وخت یا د ورزش په جریان کې تاسو ته مشکلات پیښ کړي. پنځم، ګازداره مشروبات یا کافین لرونکي مشروبات چې د هغو څخه باید په کلکه او په جدي توګه مخنیوی وشي او په هیڅ صورت په روژه کې دې شیانو استعمال ونه شي، ځکه کافین او ګازداره مشروبات دوی د وجود څخه نورې هم اوبه باسي. چون د ورځې په جریان کې تاسو اوبه نه څښئ، ستاسو وجود د اوبو ته سخت ضرورت لري او که چیرې تاسو د روژه مات پر وخت یا انرژیانې او یا د روژه مات څخه وروسته کافي څښئ، په زیاته اندازه باندې دا نور هم کوښښ کوي چې تاسو د وجود څخه نور هم اوبه وباسي. نو په دې خاطر باندې باید د دغه شیانو څخه یا د کافین او د ګازداره مشروباتو او د انرژي څخه استفاده ونشي. راځو اوس هغه غذاو ته چې باید د روژه مات پر وخت د هغه څخه استفاده وشي. لومړی دا دی چې روژه باید په خرما او اوبو سره ماته شي او یا د هندواڼې جوس وڅښل شي. داسې میوې جوس چې هغه ژر هضمیږي او په هغه کې بوره او کالوریز ډېر کم وي. خو تر ټولو ښه لارې دا ده چې په روژه کې روژه په خرما او اوبو سره ماته شي. او دوهم دا چې د روژه مات پر وخت داسې غذا وخوړل شي چې هغه ژر هضم شي، مثلا لکه د ایښولې هګۍ سپین. غوښه باید سره کړې نه وي، غوښه د یخني په شکل یا د شوروا په شکل وي او یا داسې پخ شوي چې په هغه کې غوړي په ډېره کم اندازه استفاده شوي. ورزشکاران باید په روژه کې پر هغه غذاو باندې ډېر تمرکز وکړي چې پروټین ډېر ولري او های فایبر یا فایبر زیات وي پکښې کې. دا په دې خاطر چې د دوی وجود پروټین ته زیات ضرورت لري او انرژي ته زیات ضرورت لري. نو خصوصا که تاسو د روژه مات څخه وروسته ورزش کوئ، باید د ورزش بعد څخه مو غذا داسې وي چې په زیاته اندازه پروټین ولري او په زیاته اندازه فایبر ولري. مثلا شاغه، ایښولې هګۍ او پټاټي. د هغه ترڅنګ لوبیا ده او میوه ده، ورسره وچه میوه ده چې دوی ستاسو د بدن هغه کوم اړین منرالونه چې دي هغه ټول پوره کوي.
د پیشلمي په وخت کې تاسو د داسې غذاو څخه استفاده وکړئ چې هغه په زیاته اندازه باندې پروټین لري، لکه غوښې، لکه هګۍ، لکه حبوبات، لوبیا، نخود او داسې نور شیان. خو خصوصا ورزشکارانو ته زما مشوره دا ده چې دوی باید په پیشلمي حداقل 2 پیالې مستې وخوري او یا شیدې وخوري. که چیرې شیدې پر دوی باندې ښه نه لګېږي نو بیا مستې ډېرې اړینې دي. مستې به د ورځې په جریان کې تر 8 ساعته پورې ستاسو په معده کې پاتېږي او ستاسو وجود ته قرار پروټین او نور معدني مواد ورکوي او تاسې به د ورځې په جریان کې د لوږې د احساس سره تر ډېره پورې نه مخامخ کېږي. ورزشکاران باید د روژه مات پر وخت باندې د خرما او اوبو څخه استفاده وکړي او یا د میوې د طبیعي جوس څخه استفاده وکړي چې په هغه کې کالوري او بوره ډېره کمه وي. مثلا په یو ښه هغه چې ویلی سو د هندواڼې جوس دی. او ترڅنګ به ورزشکاران باید د سلاد څخه استفاده وکړي. په سلاد کې ډېر طبیعي منرالونه او ویټامینونه شته چې ستاسو بدن ډېر ضرورت ورته لري. او بل دا چې سبزیجات یا خپله په سلاد کې مثلا بادرنګ، کاهو، رومی، لیمو او داسې نور شیان چې دي هغه کالوري ډېره کمه لري، بوره یې ډېره کمه ده. نه یوازې دا چې ستاسو د بدن منرالونه پوره کوي بلکې کوشش کوي چې ستاسو سره د وزن په کمیدو کې هم مرسته وکړي. راځو ورزش ته. کوم کسان چې غواړي وزن یې ژر کم سي هغوی د روژه مات تر مخه 1 ساعت یا 1.5 ساعت د پښو تګ کوي او بیا که د روژه مات وروسته دوی تراویح کوي. تراویح خپله هم یو ورزش دی او که چیرې مثلا بیا جیم ته ځي ورزش کوي خو دا ډېره بهتره خبره ده. خو زه باید دا ووایم ورزشکارانو ته چې که د روژه مات تر مخه ورزش کوئ باید ورزش مو ډېر سپک وي او ډېر نرم وي تر څو تاسو د تندې او نور مشکلاتو سره مخامخ نه سئ. او که چیرې د تمرین د روژه مات څخه بعد تمرین کوئ، جیم ته ځئ، نو بیا باید تاسو په روژه مات باندې داسې خواړه خوړلي چې هغه په 1 ساعت یا تر 1.5 ساعته پورې هضم سي او ستاسو وجود و ورزش او تمرین ته آماده وي. ډېره مننه. خدای مو جوړ لره. خدای په امان.